السلام علیکم ګران شاګردان ولایت ویک چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې د هغه یوز اف ایټ هیر اینډ دیر ان انګلیش. په انګریزي کې د ایټ هیر او دیر استعمال. کیدای سي ډېر شاګردان د دې تورو د دې معنا سره مخامخ ایټ معنا دغه، هیر معنا دلته، دیر معنا دلته، خو د دې ټول معنا دلته بدله ده. په دې سبقي کې د دې معناوې دا رقم نه دي. دا د دې عامې معناوې دي، مګر په انګریزي کې د دې معناوې دا رقم نه دي. زه به نن د دې ټوله تفصیل تاسو ته ووایم. دا هم یو هغه ګرامر دی، یو له هغه ګرامر څخه دی چې انګریزي ډېره پرې ښایسته کېږي او دا په ورځني ژوند کې بیخي ډېر استعمالېږي. راځئ اول د واره به یو څه مثالونه درته ووایم، د هغه وروسته به بیا د دې اصلي معناوې درته ووایم چې د دې اصلي معناوې څه دي. دا د څه مقصد دپاره استعمالېږي. It is getting dark. تیاره کېږي. It is morning. سهار دی. It is very pleasant today. نن ډېر ښه موسم دی. There was nothing there. هلته هېڅ شی نه و. او there was nobody at home. هېڅوک کور نه و. که چیرې دلته د دېره خپله معنا ته وګورو چې هلته، نو بیا په راتلونکې جمله کې د دې معنا به هلته هېڅوک کور نه و، مګر د دې معنا دلته دا نه ده چې هلته هېڅوک کور نه و. د دې معنا اصلي معنا زه اوس درښیم. د یو څو دوه درې مثاله له سره وګورئ بیا درته وایم. It is our duty to serve our parents. دا زموږ فریضه ده چې د خپلو والدینو خدمت وکړو. هغه یو تورې زموږ هېر شوي دي، صرف خدمت کول. It is 1 o'clock by my watch. زما په ګړۍ کې 1 بجه ده. It was hot yesterday. پرون ګرمي وه. Here is your phone. دا دې ستا موبایل. نو ګرانو شاګردانو اوس به زه تاسو ته د دې اصلي معناوې، د دې اصلي مقصد، د دې اصلي استعمال در وښیم چې دا اصل د کوم مقصد لپاره استعمالېږي. په اصل کې دا ایټ و، دیر و، هیر چې دي دا معنا نه ورکوي. دا یوازې د جملې د شروع کېدو دپاره چې په دې باندې جملې شروع سي. د دې خپله معنا دلته نشته. لکه مثلا ایټ از مارنینګ. د دې معنا دا نه ده چې دا سهار دی. د دې معنا دا ده چې سهار دی. نو ایټ بلې که راغلي په دې جمله شروع کېږي. لکه بل مثال زه تاسو ته درکړم. ایټ از رینینګ. باران ووري. د دې معنا دا نه ده چې دغه باران ووري. ولې د ایټ خپله معنا دا ده چې دغه، مګر دې معنا دا ده چې باران ووري. نو ولې معنا نه ورکوي؟ دا جمله په دې باندې جمله شروع کېږي. یا بل مثال. There was nobody at home. پر کور هېڅوک نه و. د دې معنا دا نه ده چې هلته کور هېڅوک نه و. په دې باندې یوازې دا جمله شروع شوله. او بل دا رقم here is your book. د دې معنا دا نه ده چې ستا کتاب دا دی. د دې معنا دا ده چې واخله کتاب. په دې باندې یوازې جمله شروع شوله. It was very hot yesterday. پرون ډېر ګرمي وله. د دې معنا دا نه ده چې دغه پرون ډېره ګرمي وله. په دې باندې یوازې د جمله شروع شوله. نو دلته په اخره کې مې څه مثالونه درکړي دي، دا ترجمه کړئ. دلته مې اوس څه پښتو جملې درکړي دي، تاسو په انګریزي ترجمه کړئ، بیا په کمنټ کې راته ولیکئ. لکه په ګیلاس کې اوبه نشته، اوس 7 بجې دي، باغ کې ډېره میوه ده. نو اوس به ګران شاګردان په دې پوه شوي یاست چې د هیر، ایټ او دیر څه معنا ده. دا به یو وار بیا درته وایم. په دې باندې جملې شروع کېږي. کله کله دا خپله معنا هم ورکوي چې کله جلا لیکل شوي، یا بل ځای کې داسې راځي لکه ایټ از دغه دی نه، یا هیر از دلته دی، هغه معنا هم ورکوي. خو دلته اکثره وختونه په دې باندې جملې شروع کېږي. هیر، دیر او ایټ. دې ته انټروډکټري دغه وایي، ورډز وایي، وکیبلري. مننه. الله حافظ. در بل سبق کې ښې چارې.